الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې عمر بن الخطاب یو عجیب خلافتو کې کوم علاقې چې د فتح کړې د غین ورستا په دغه ځای کې ډېر عزتمن انسانان د الله ولیا پیدا شول، لکه امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داود، سعید ابن منصور، او دقشن ابو عبد الرحمن شعيب النسائی، ابن ماجه، امام بیهقی، د امت مسلمه نور کرا عمده علما سره بغلان او صدقشن د حرات او سره هلمند سأخذ د نيرنه. هرمزان بادشاہ د خپل قواوی راجمع کړي وي ارم هرمز علاقه کې جدل د اخره خط جوړو او د مسلمانانو سره معلومو ځکه په ارزه باندې دوی تعرضونه بریدونه دي. څومره قواوی چې د ټوله راجمع کړي نو عمر بن الخطاب له مجاهدونو خط ولېګو چې د صورت حال له وی خبره بالکل صحیح ده، لیکن د عراق نه دوه ګروپونه بشرا ولې، یو د قعقاع ابن عمر او بل د نعمان ابن مقرن، یا د سهيل ابن عدي. دشمن چې کله دې مسلې معلوم شو دې خبره نه خبر شو نو خپل قواوی راواخسه تر څو پورې چې د نعمان ابن مقرن ملګری راتل نو سهيل ابن عدي سره سخت جګړه وکړه اربق علاقه کې. دشمن ماته خو خړلاړو تستر علاقه له وتښتیدو. نعمان ابن مقرن درال اغازه محاصره کې تقریبا اته تعرضونه ورمانه وکړه ځکه قوي خطو ماته دونه یو تعرض ورسه کېدل او به تعرض او به اخر د دشمن بری منځ کې رب العالمین مسلمانان پیدا کړه. مجاهدون له دشو اندازه او خدای چې دانیر دې په دینیر کې بروزان روغ ورځوي او په دې ویلو کې برادنه نشي نو دنه بر تکبیر اوازونه وکي دشمن بماتي اوخري وی چډې راخره اما قکار وکي تکبیر اوازونه جوړه په دشمن باندې ماته را روب راغې دل شو استا علاقه ټوله مجاهدون ونی ولا فتح کړه. هرمزان بادشاہ او شاغله د مشر وخته یو بل ایثار لا تقریبا ډیر مجاهدین شهیدان کړه. برای ابن مالک هم شهید کې، مجزائم شهید کې. وی ویل جزما سره سل غشری عزت تسلیمین در کوم تر څو پورې چې عمر ابن الخطاب زما بارے کې فیصله ونی کې او ما انت بوسي. عمر رضی الله عنه قال لاړ ابو صبره په نامه باندې د مجاهدین یو مشر او هغه سره خپل کسان ولېګل او د خالي صلاح کې چې الته ورغه هغه جمعات کې ودو چې کله اوچت شنو ویل دا هرمزان دی او الحمدلله الذي اضل بالاسلام هذا ومثله. ټول صفاتونه د کمال الله لره دي چې په اسلام دم ذلیل کې دغه نور بدمعشان ذلیل نه ملګرو لوي چې په دین د اسلام نه پنځه ولګو د محمد رسول الله بنقش قدم باندې روان شي. وېدا سره خبره وکړه وېدا دی ورېخمه دا کپڑے شولې دا خو زنه د سره خبره نه کوم او اعوذ بالله منک دل ویلې وې په الله ستنه پنه نه سم دا مردار قواره او شکل جامع شکل بدل کړي نو بیا بر منځ خبره وشوله چې غدر څه پیدا تعالی درکړه او د الله حکم در باندې نافذ شو. هغه څه خبره وکړي عمر رضی الله عنه ویلې هغه وخت کې مسلمانانو عرب مابین کې اختلاف او د پاریسانو مابین کې اتفاق ځکه تاسو موږ باندې غالب وي دوبو مطالبه وکړه په منځ کې هغه ویل چې تاسو ماره امن راکې. انس بن مالک ورته ویل شي او وی ویلې برا ابن عازب مجزئی شهیدان کړي دي څنګه موږ امن ورکو وی امن دی سید وی چې امن دی 2000 تنخواه د مرته مقرر کړو په مدینه منوره کې او کور مقرر کی چې دا علاقه بعضی مجاهدین عمر بن الخطاب له ویلو د کسکر علاقه د رشید لکه پیغله زنانه او چې دولی وی د عثمان خواله اخوا اوړي راوړي نږدې چې بزنا کې واقع شي ما تشکیل کا چړتا هغه وی سیده جند الصابور علاقه کې جګړه جوړه شو الته وراله هغه خلکو مجاهدین خلک معاشره کړه. یو وخت ګوري چې ارسه بارګری شي مالونه دي چاروي دي او دوی دي پښتنه ته وشو دا ولې وساسو ملګری موږ له امن راکې مکنف ودا خو غلام دی بس یو غلام دی کاسي موږ له امن راکړي امن شو. نه هوند علاقه کې داخله راځم شو چې د غرونو دریوي مخله خندقونه وستو اغزي قعقاع ابن عمرو مجاهدون ویلې وی تعرض بم کور ورسکی کوم په دې منځ کې به دوی را بار شي باز خلک کمین کور دکینه ول امغه او چې سخت جنگ وشو الله دلته مجاهدین کامیاب کړه.
آذربایجان علاقه ونیول شو، ارمنستان علاقه ونیول شو، سجستان ونیول شو، مرو ونیول شو، سکران علاقه ونیول شو، مکران علاقه ونیول شو، قندهار ونیول شو، سن ونیول شو. عمر ورمانو کې رضی الله تعالی عنہ وجزمو د دشمن په مابین کې یو ورد غر وی چې اخو غوی به دی خوازه به تر څو مر خپل ملګری منظم کړي د دولت اسلامي، ځکه دا تنظیم میزان له لوی مسله ده. احنف ابن قیس ویل کافران دي ژوندۍ موږ د اصلي لګدو سخت جنگ شروع شو ترکیه کې کردستان کې. ترکانو د دې خلکو تایید وکي یزدجر دي دوی راغلي و بلخ لا دلته ټیکانو مرکز جوړ کړو. په دې کې یو درې څلور ترکان مردار شول مړ شول، نو هغه خپل قواوی او ناټوي ما تکړه ویل چې تاسو سره موږ اتحادیه کې شریکي ګونه دا غوړې سب زور غوړي دا جنگ هر ورځ بس موږ فوجین مړ کیږي. نو مجاهدینو دغه په مقابل کې اصحیح کې خو دې وجه دا وجه رسول الله فرمایلی دي ترکیان تاسو پرې دي تر څو پر تاسو پرې خودل یو د قشن حبش د چین والا خلکو ویل چې موږ بس تاسو تایید وکړو، لیکن د رسول الله د ملګرو سي وکاته چې دا څنګه ملګری دی ودا خو د ورځې شاسواران دی د شپې رب العالمین لپاره تری بسجدو کشر او مشر ټول بر اسمه باندې عادي کینی اطاعت په کې ډېر زیات دی مسوکونه استعمالي د منځ پابند یې ودا جنگ نشي کېده. عمر رضی الله عنه برته ویل چې شام لراش ملګرو له ویل چې شام له ورسم زکه عمرو بن العاص او ارتبون دروم د یو بل سره خیر اړم کړي. عمر رضی الله عنه زموږ د ملګرو سره خیر اړم کړي دي او تورات کې د عمر صفات ذکر شوی و چې دا لقب دا پته کوي کله چې ورغله نو دا په وند کړي جامع د اسلامي مجاهدینو ویله به په ونیر باندې ورغه هغه خپل سپلې صدر کې واچولې په وګ باندې او کې د مهار نونی ولا چې کله پورې وتون ټول خلق رومینو تکبیر غاغو کې وی ویلې قسم په الله چې دا عمر بن الخطاب دی او په دې وخت کې موږ به تسمیه وسره کوو. دغه ورسره به د تعاون مسره راغله وجابیا العقل ورشه کوور نشو. عبد الرحمن بن عوف ورته ویل چې نزو عمر رضی الله عنه ویل چې نزو به واجب خطبه بیان کړه چې کله بیت المقدس وردن نشو دوه رکعات منځو کې چې په کوم ځای کې محمد رسول الله منځ کړو. د بلال صاحب نے مطالبه اذان وکړه چې آشنا اذان وکړه انکار وکړو خو چې کله اذان شروع کړي نو عمر بن الخطاب سره د ټول مجاهدونو صح وژاړل. رسول الله ورته راځي به خطبه بیان کړه چې خیر القرون قرني رسول الله دا ویلي د شي وخت برای شي چې خلک بغوي کوي او چا به مطالبه نه کړي د خلکو سره به خلک امانتونه کړي او به خیانت کوي چا به د مقسم مطالبه نه کړي دوی به قسمونه کوي خلک به سورباله چاغواله خو غني جسمه دا بدن څنګه چاغش زه څنګه باندې والا شم. مصر د علاقې به فتح شوي د عمر رضی الله عنه په وخت کې شام فلسطین مصر لیبیا دی علاقې باندې د اسلامي خلافت برغونه ودرېدل او قومندان د مجاهدینو شو د ټول لوی درستیز عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه من دحات العرب چې دا د عربو یو پهلوانو په هغه وخت کې به عربو کې لوی بدمعشو چې کله اسلام راوړل نو اوچت پهلوان ځکه اسلام مخه ټول ګناهونه خلکو له معاف کړي. محمد رسول الله فرمایي وی اسلم الناس نور خلکو اسلام راوړی دی ارچ عمرو بن العاص ته د ایمان راوړی دی د دوی دومره توصیف بیان کړی دی. عمر بن الخطاب دا خبره کوله وی عمرو بن العاص چې د ارتبون د مجاهدینو یو کرور ملګری دی قهرمان دی چې په کوم طرف باندې تشکیل کې ډېر یقیني سیاسي سړی و دا دشمنانو ویلي چې په هر ځای کې مجاهدین کامیابی کې د چل شي د حمص علاقه موږ محاصره کوو دلته به جنگ شروع کوو دلته شکست او دلته شکست چې دا علاقه مونږ ولا قوي خطونه به جوړ کو کدوې راتلو نو موږ به جنگ کوو کني موږ خپل دستی لګو مجاهدینو باندې بچریکی بریدونه کوي و چې دام صحیح ده. د مجاهدینو مشران په خپل مابین کې نسل شي دشمن د شو تکتیک اختیار کړی دی څوک ابو عبیده ابن جراح دیږي کې د جنگ قومنداني د سره و د ملګرو لویل چې زغړم د خپل مجاهدین روسته کم ځکه دشمن زیات دی اوس موږ ملګری کم دي. معاذ ابن جبل ورته ویلي وکړه دې ختمه موږ ورسو شو بل ختم جوړ کې داس موږ ناکامی را چې په هر قیمت باندې د سر په بیه باندې موږ په دې کې خپل دازان ټینګو بل ملګری ویل څوک بل ملګری ویل څوک فیصله دا وشولا ابو عبیده ابن جراح ویلي وېزه د خپل مجاهدینو سره کومه خو لیکن مشوره دا ده چې د عمر ابن الخطاب نه وارث فرمان اخلم اغله خط لیګو د سینه کې سبا موږ مجاهدین را ورسګو امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب وایي چې تاسو ما سره مشوره کړې وې چې صحیح ده استاد یې عمر ابن الخطاب لا هغه مجاهدین له ورته خبردار
کوم ځای کې تاسو خط دی دا ګوره چې په هر قیمت باندې ټینګې کوي زه د عراق نه مجاهدین درلېږم سعد بن ابي وقاص چې د محمد صلی الله علیه وسلم ماګانو کې دي اغله ویلې چې څلور زره تکړه مجاهدین په څلور زره اسونو باندې سوارکا دي کافرانو د چل کړي دي چې د حمص علاقه معاصره کړي ده په نصیبین کې چې کوم عربان دي په جزیره کې چې کوم عربان دي د ځان سره متحدین نیولې دي لکه کفارو کې دا کار دي متحدین ځان سره نشي په مکه باندې يرغل کوي قاقا ابن عمر دا تکړه مجاهد اهلین فرمایي ویل سو ته قاقا ابن عمر چې په میدان د جنگ کې ودرېږي او یو کړي کو چې په دشمن باندې وي کې به زر کسان چې جنگیلین موجود دي دومره زور نه لري لکه د आवाज قاقا ابن عمر د سلور زره مجاهدین سره روان کی به ویل سهيل ابن عدي ویدل مجاهدین ورکه چې دا په نصیبین علاقه باندې برید وکي او قاقا ابن عمر له چې په جزیره علاقه باندې چې دا چا دي دشمنانو سره اتحاد کړي اول په دې باندې ورمیګونه مات کړي ځکه ټول خطرناک خلک داري دشمن زما د زینت څخه پوي دي زما د حال نه څخه پوي دي ما چې په دل کوي او ما چې ورته کوي هغه دقه ظالم نو عمر ابن الخطاب ډیر اوچت شو عربي کې دی ویل شي عین سترګي و د سترګي اول استلبکار دي دا چې کله د شینه وستل شو به سړی ځای بجې ودرېږي کله چې مجاهدینو تشکیل را شروع کړه روان شول دشمنان چې کله متحدین دلته پوښو چې مونږ خو درمیانو په تایید کې ولاړو د جزيري ولا علاقه خلک او د نصیبین ولا علاقه خلک او قاقا ابن عمر د سرور سره مجاهدینو سره سهيل ابن عدي دغه طرف نه راغی یو د مخبل اسې پس مکه باندې کې خو د رومانو لوي تاسو پويږي او جګړم پويږي موږ په اتحاد کې نه شریکه دا جنگ خو ډېر سخت زور غواړي مجاهدین چې کله راورسېد ابو عبیده ابن جراح خواله دشمنانو ټول اسې پس مکه باندې دلته خودلې وي صرف روماني واځي ځان لپاره شو او هغه جنگ کولې نه شو کڅومره طاقت دوی سره ولې نه عمر ابن الخطاب خپل امر روان شو اسبانه سور د مجاهدین وسره تکړه ملګری نو دلته ابو عبیده ابن جراح خالد ابن ولید لو ویلې وی تر څو چې عمر ابن الخطاب راځي چې یو تعرض خبره دشمن باندې وکړو وی ډیره کړه چې کله مجاهدینو په دشمنانو باندې تعرض وکړي په رومانو باندې ځکه د مرکزونه و چې څومره قواوی د رومانو وي د ټول مات کړه او پاکیزه کې مجاهدین خپل بیرغونه ودرول خو یو طریقې کړي و د نصیبینو د حمص علاقې شکل وتل دي ځکه د دې غیر مسلمانې چې کوم جزیه اخسته و اق جزیه د اسلام وفادار بچینو بیرته د دشمنانو لور تسلیم کړه کافر ولا وی ولی څومره د عدل خلک دي د مجاهدین وی موږ تاسو نه جزیه اخسو په دې مناسبت باندې چې تاسو د مال او د سر او د کورونو د عزت حفاظت وکړو پیخه دا وشوا جنگ ډیر سخت شو زمون قواوی دي جن اوس د وټو په حالت کې دا تاسو د مو پیسې چې سبا څو کو نه وای چې د اسلام بچینو دوکه او غدر وکي کله چې مجاهدین بیرته دراله ابو عبیده ابن جراح د خالد بن ولید په مشوره باندې مجاهدین را تشکیل کړو جګړه په دې ځای کې شروع شو دشمن چې کله مات شو عقد نصیبین کفار چې مجاهدینو د عدل وکړو انصاف وکړو د دې د اخلاق وکړو ځکه اخلاق له سخت اثر کوي اکثر خلکو به کې ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله په اسلام باندې مشرف شو عمر ابن الخطاب چې کله د اخر له ورسو ډیر انتهایی خوشاله د مجاهدینو تکتیک نه ټول سترګوفان راجمع کړو خالد بن ولید قاقا ابن عمر سهيل ابن عدي ابو عبيده ابن جراح دا اړیو د خپل مجاهدینو حالات معلوم کړه داغه د جنگ نقشه او تکتیک چې په کومه طریقه د شرق د خوانه د شمال د خوانه جنوب د خوانه لویدیځ د خوانه پیدل مڅمر دي سوار مڅمر دي تعرضین مڅمر دي دفاعین مڅمر دي دا ټول نقشه ورته برابر کړي ټول مجاهدین چې کله اسلام کامي سرګوفان ورته ویل شي امیر المؤمنین زموږ سره ملمش هغه ورته ویلې وېزب ملمکېګم تاسو د ملګری سره عمر ابن الخطاب عجیب کار کوي هغه ویلې وي اسنه چې ما مجاهدین د خط قومندانانی او دوی د پردي بچین شهیدانې نور کورنه سم جوړ کړي مالونه او ارڅ دل تراوړه او خوراک اوسکا کول زتونه تفقد د خپل قومندانانو والینو کولو ابو عبیده ابن جراح شرط دی ملګری ورته ودارې هغه لبیک یا امیر المؤمنین وی بیګر زستامل مې هغه ډیره کړه واغه د جنگلی قومندان هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین کزما خو لاړې وې د سترګې بری دومره وشاړي په ما باندې سم بده شوز به خلش ونستا خو لازم وی سیده مجاهد خپل ځای لاړو چې کوم تشکیل برابر شو سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا د ابو عبیده ابن جراح سره روان شو چې کله روان شو د ابو عبیده ابن جراح د کور ورغه چې دا د ټولو مجاهدینو لوی قومندان او والد دی علاقه د په کور کې ګوري یو لینچې دی ایو د لرګي کا سره او یو زون مشکل ته پروت
عمر بن خطاب شکل وکړه نور د کور سامان دی اسما د درې شیونه دینو دا مې لمسه بده کینم دا مې کاسه د لرګي او د مشکی لګ اوبر اورم هغه به اسکم عمر بن خطاب شکل د درې وړ شیونه ولدنو دومره انتهي زه ته وژړل حقیقت دا چې سترګونه امق شانس به کل وشو ابو عبیده بن جراح ورته ویلي یا امیر المؤمنین لا تبکی مجاړه تعالی مانو ویل چې ما په حال باندې به تخپش ورته ویل شي یا ابو عبیده زما دې په ذات د الله باندې قسم کلنا دا څومره ملګری چې زمونږ دي من ټول د دنیا تغییر او تبديل لا کړی د سواستانه دنیا بالکل ته ګډوډ کړی نه ابو عبیده بن جراح ورته ویل یا امیر المؤمنین یولي قومندان د خط مسؤل وېزما د مرګ پوری دا یو لمچیم زما لپاره بس دی د یو د لرګي قسم ما لپاره بس تا او دا یو مشک زما لپاره بس دی ز بنگلې سکم ز کورونه نور شي نه سکم ز چې مړکیږم امید دار ترغه وخت پورې ان شاء الله دا ما کار کوي دا حال شکر وکړه مسائل شکر معلوم کړه نورسته ویلي ملګرو له شهر دا خو ډیر عجیب انسان دی په دې ځکه د مصر کې قاهره فتح شو ايدين ورس اسكندريه فتح شولا نسيبين علاقه فتح شولا سعيد مصر فتح شو فرما علاقه فتح شو کرکیسه علاقه فتح شو خو اسکندریه مجاهدونو محاصره کړ نه همیشه په سخت جنگ وش تعرض کیږي ورس کیږي بیره ورس کیږي ځکه دشمن دلته سخت مرشي جوړ کړي وي او هم اخره ټول زور دلته راغلی عمر ابن خطاب مجاهدین له ویلې وې د اسما مجاهدین څنګه دا نه همیشه کیږي چې د اسکندریه علاقه نه فتح کیږي زما خیال دی وې دي مجاهدونو کې دوه مسائل پیدا شوي دي اول یا خو بده کې غلول راغلي د دوکي چې کله د مجاهدونو په مابین کې خیانتونه دوکي شروع شي رب العالمین به د مجاهد له سره فتح نه ور کوي دویم وې زما خیال دی د دنیا در باندې را پراخه شوې ده تاسو چې نور جګړې لوړاندې کېږي نه د خط مسؤل عمرو بن العاص څخه د امیر المؤمنین د فرمان نه خبر شو څومره مجاهدین چې د ټولو تیار شي اسونه باندې ورواچ وروخه جوړ وی ویلې چې بس په دې اسکندریه باندې تعرض پکار دي تر څو چې امیر المؤمنین د علاقه راځي شمو په اسلامي بیرغ ودرو دلته الته یو د خط مسؤل د دشمنان شو مقوقس بادشاہ امر خطرناک سړیو جنگیلې نو عمرو بن العاص ویلې وې ساده سړی ازما د فوج مخله د خپل ساده خور پړک مجاهدین مراواله منګ چې د دې علاقه بدمعشان یو منګ د دې علاقه زور اور خلکو وسلواله دا غریب پردي بچی د راجمه کړی دي اسی په منګ باندې مات کی عمرو بن العاص ورته ویلي و انا فاتح هذه البلاد ان شاء الله د دې علاقه فاتح بس جوړې کوم کشرت الله له منظور وا الصحابه درنه اخلم دا اورمه بدر باندې مات کوم هغه خپل استاذ راولېګل عمرو بن العاص مجاهدون لوري چې د استاذ ونه سي درې ورځې ځان سره محاصره کړه مقوقس بچو ورشي عربان خدای زموږ استاذ ولې ځان سره سر کړی وجنی که څنګه استاذ خو به یو دولت کې نو وجلې کېږي یو ملک درې ورځې چې عمرو بن العاص ایثار کړ د دې مجاهدونو عمل ورته خودلو نو دا چې کله ال تور له مقوقس بچو ورته چې صورت حال داغه د مجاهدونو یو حالات موږ ذکر کوو ازمار په الله باندې قسم عجیب خلق داو چې ال کشر د مشر طاعت کولو او کشر او مشر د ټول پر اسمه باندې شریکین استل ویو دوی منځونه کوله درې بری منځونه کې ډېر عاجزي کوله مخکې موږ ویلو د مانزه الفاظ شي کول معنی شي کول د الله سره تعلق او د شیطان کې غینه ځم فارغ ولا منځ اخره منځ غنل هغه ته حدیث کتل چې کوم د خشوع خضوع باره کې راغلي دي ستري له ودرېدل او د قشان د سلف صالحینو تاریخ کتل وغیرہ ډېر شپږ درش اسباب موږ د مانزه خشوع ویلو مانزه کې خشوع کوله او دویمه عجیب خلک خدا و د ورځې چې وی شاسواران دی د شپې چې رهبان رب العالمین لجاړي قیام الليل کوي قیام الليل د پر اسباب دا ویل شي وخت وی د کېدل د سورې کهف رسنی آیتونه ویل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ځان ډیر نشړې کوله د مؤمنانو سره کینه نه ساتل د آخرت سوچ او د قشان د زیات جمانه ځان ساتل په ځمانه مالی جرمانه کې خودل وغیرہ څډیر اسباب دغه لپاره موږ تاسو ذکر کړی وو او بل مسله ده چې مقوقس بچی دي مجاهدون لویل و سادهګانو زمو مقابله لمر راځي 3 دینار بدر کو تاسو لا کوږي په دې باندې ځان له ډوړې برابر کوي او 100 دینار به عمرو بن العاص مقرر وې د دنیا په اړه کې څنګه و وې زماره په الله باندې قسم چې د دنیا د مجاهدون له هیڅ نه معلومه ده چې دنیا لا شي ده خا مقوقس بچی ویلې وې دا ډېر خطرناک خلک دي عمرو بن العاص او بعد ابن سامت یو کلک صحابي رسول الله ملګری په نقيبانو کې نقيب دامو دی ور تشکیل کې ور ویلې غلو چونګې دا درنګ نه تورو نو مقوقس بچو چې د سره مذاکرات نه کوم
هغه ستا پلار به زما سره کوي زه د عمرو بن العاص استاد یم که زما سره مذاکرات ولکینه کینه جنگ له تیار شه ملګرو له زرا خوشاله دومره سرزوري دي دا چې کله رال وې مقصد مسله وې تا نه دا مطالبه کو چې اسلام راوړ ته پويږي استاد بچي وې کې اسلام راوړم به دا نه مطالبه کو چې اسلامي حکومت او خلافت ورکه جزيه وې کدام ورنکو وې به زمون سره ډغره له تیار شه جګړې لا او دا خبره یاد ساته نن چې د مصر لمن د خپل قواوی مجاهدین را داخل کړي دی او تابانه موږ د شاملې شریکی بریدونه در باندې نه کوو دا د شنه چې موږ ستانه یریګو وجدار چې محمد رسول الله فرمایلی دی چې کله تاسو مصر فتح کې باغیزه کې زما خپل ولی ډیر غټ لحاظ وساتئ څومره عجیب پیغمبر ځکه هاجره رسول الله مور و د اسماعیل مور او د عرب مور و د هغه لري خپل ولی لحاظ وکي اوس موږ معمولی خپل ولی ختم زه او وختم وینه وختم مال بالغ کې خود کې نه خودو د روړې د لکه کې خود مال کم کې خدا د مخ کې نه ورو منګي حالت کې نه ورو بس پم دې باندې ټول ورانه ده د قیامت په علاماتو کې علامه ده یا دویمه وجدار چې مقوقیس بادشاہ ماریا قبطیه ماریا رضی الله عنها علیه غلی و د نبی کریم علیه السلام خاله نو د تعقیل حاصل کی مقوقیس بادشاہ چې دا خبره وارد نه ویل شي او هو دا خو بالکل د انبیو کار دی د دې خلکو سره مقابله ډیره ګرانه ده د انبیو واستاجری آذربایجان فتح اسکندریه فتح دقشان پرما فتح سعید مصر فتح او به قاهره په فتح شولا کرکیسا فتح شولا سکران فتح شلو مکران فتح شلو لیبیا طرابلس پر خبر ورور شیدا دلته قندهار او سند پر خبر را ور شیدا دا علاقه ټول فتح شو د عمر رضی الله د شهادت مسائل نور شروع کیږي او عجیب مسله دار شیدا په درويشتم کال د هجرت باندې دا شهید شوی دی درويشتم کال د هجرت دریش په تو کلو په عمر باندې او د قشن ذلحجه میشوا ولسم تاریخ دیغه او د یک شنبه ورس درويشتم کال د هجرت د ذلحجه میش د قشن دیغه ولسم د یک شنبه ورس لسنیم کال خلافت کړي دلیل په دې باندې چې دین د اسلام لدانه وای 15 کال یو کارو 15 کال ورسنه بیا بل او 15 کال ورسنه بل بس یو امیر المؤمنین دي تر څو پر شپاقه کې نقصان پیدا شوی نه تر مرګ پورې د ازمو وسو امیر دی د ازمو وسو مشر دی لسیم کال خلافت عمر بن الخطاب کې او سلبی کال حکومت چې هغه معاویه رضی الله عنه کړی دی لس کال امارت لس کال خلافت چې کله حج وکي حجاج کله حج لاړ شنو الته وزیر عزیزی علاقه ابتح وېدیږي کې د شکر شټو پکې را جوړ کړل صدر ور باندې اوار کې او په دې باندې سم لسی واجب دعا وکړه اللهم کبر سني رب عمر من ډیر پوښ ضعف قوتي قوت منور کمزورش وانتشر رعیته زما رعیت ډیر خوش زکه حکومت ډیر 22 لک میله مربع زما کې رااله فقبزني اليك الله ځان له رخصت کا غیر مزيع ولا مفرط په دې حال چې نه ماستا په حق کې زیاتې کړي او نه نقصان کړي او به د شو دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك رب استاپ دلار کې مال شهادت راکا او رب استاد نبی په دې خوا کې ماته پن کزګر هغه سره ډیره مینه محبت ملګرو ورته تعجب په مدینه منوره کې چې دا دارو خلافت ته په دې کې څنګه تعالی شهادت راځي عمر ابن الخطاب ورته ویل چې اسما ملګرو الله رب العزت چې چاله شهادت نصیب کوي په دې شوځه کې به ورته نصیب کې چې الله برچا ګمان هم نه کیږي خلکو شهادت په خطا اول کی لیکن کله کله په بل ځای کې سړي رضا نصیب شي په لار باندې نصیب شي په کار کې نصیب شي په بل ځای کې نصیب شي په کور کې نصیب شي خو چې رب العالمین ورته داري کړي خطبه ویلي ملګرو لوري شي واجب خوب می ولیدو یو چرګ راغی درې ټونګي په ما باندې واله یا دوه ټونګي ملګرو ورته ودا څه مقصد ودا زمره شهادت مسله ده ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي ما خوب لیدو په خوب کې پیغمبر علی السلام سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق دا دواړه خوا په خوا دي عمر رضی الله عنه په دې لری ځای کې دي اغله مطالبه وکړه رسول الله ورته ویل چې عمر تعالی راشز ما خواله ملګرو ورته ویل عمر دې خبر کړی دې خوب نه وینا وی خبر کو عمر کنه هغه دا خدای د وفات اعلان دنه ولې زور د اعلان وکم دا ورته زنه کومه دغه پر مسلو شنو عمر ابن الخطاب چې په مدینه منوره کې دا غلامان ملامان نو شي کافر خو باز ملګرو په اصرار وکړو چې خامخا بدل ته وشي موږ څوک څونکو په کدا شو چې د مستر سستی وکړو ویل زه وشيږي نه ابو لؤلؤ په نامه باندې غلام د مغیره رضی الله عنه او دا مجوسی غلام د خپل راغه ویل چې دی مغیره رضی الله عنه په ما باندې ټیک سواله کړی
دومره درهم او تاسو مبارک د عادل فیصله وکا نو دوی ورته ویل چې دغه خدمت ته کوه کنه چې ټیک څه در باندې حواله کړي خو په حق لري حواله کړي دي خو ځړ کې د سی ویلې چې زب مغیره رضی الله عنه خواله ورزم او د سی ورته وایم چې د باندې تل رحم کوا دی ابو لؤلؤ ورته ویلې وېزه بستاره مرد پر کشته جوړه معنا د سی خنجر جوړ کې چې دواړه طرفونه تیر و او د په زهر باندې الوده کړله دې طرف باندې مرته زهر وال په دې بل طرف باندې مرته زهر واله وی شکل په دې زهر باندې اول نو سار منځ راغی عمر رضی الله عنه شمنځ کولو عادت بده عمر رضی الله عنه یو عجیب و د رسول الله عادت هم دا ابو بکر چې سپونه کې بخپله ګرځیدو تمخ کې شتره ورسه شه د اوګي به برابر کړي به د بل سره برابر کړي به بل چې کله به ټول سپونه برابر کړي وړاندې ورسه به کې وکاته به منځره مخلش چونکه تیار و دا ابو لؤلؤ ظالم راغلی دی او په دې اول سب کې ولاړ دی او ځان سره دا خنجر ساتلی سيدنا و امامنا عمر بن الخطاب چې کله په منځبانه ودرېدو الحمدلله سوره فاتحه چې کله شروع کړه چې اخر له ورسول د بس برشراوي سې یو گزارې به دي شي والو چې دلته اولو درې گزارې به دي لاندې د سپوغز د خېټه کې والو یو کمبل گزارې بل مشهور ورسو فقط دمر عمر رضی الله عنه ویلي اکلنی کلبن زه خو سپیو خوړم عبدالرحمن بن عوف په خوا کې متصل غلی منځله مخلش چې منځله کله مخلشو ملګر لم تشويش پیدا شو د جمعات په هغه صف او دې صف کې چې کوم ملګری وسرونه کې ټول هم دا وازونه شروع کړ سبحان الله سبحان الله سبحان الله او نږدې ملګری پوښي شو عمر رضی الله عنه والش دی ابو لؤلؤ ظالم شه یو ملګری په برچوالو بل تقریبا 14 کسانی وال اخر دې ملګری سره بدیږي کې کوټو چې غیر باندې ورواچو به کې راګيري کې د لاندې خو خپل ځاله شاړونی ولا ایس ځانه علال کی په دې چې مجاهدین بوسما ادم اندام کی په دې کې به وکسان شهیدان شوی دي عمر رضی الله عنه پاغي کړي دا نور به جوړ شو او دا به ماغه کې مردار شوی دی او ماته به ایسه غرزولې شوی دی ایرانین چې د پنامه باندې یو چوک مناو کړی دی چوک بابا شجاع د پنامه باندې د شی تصویري وهمي قبرم جوړ کړی دی په دې یو طرف دیوال باندې لیکلي چې مرګ با ابو بکر بل باندې لیکلي چې مرګ با عمر بل باندې لیکلي چې مرګ با عثمان دشمن سره به پیژني چې زموږ دشمن سو د اسلام دشمن سو د عمر بن خطاب دشمن سو هغه په دشمنی باندې بنول ورته پکار دي خو افسوس په حال ده دی نن کوم اولاد او کامی دعوا مجه سجدي چې ډکې دی یو صحیح حدیث په مقابل کې یو مسلمان په یو حدیث باندې عمل کوي او دا مولا بدی عوامو له پچکاری کې جوړه داس مو په مذهب کې نشتا دا چې ارچاو کې د يهودو نسوارو غوډه ورته ګوري ظالمانه کته کې دومره ایمانی او ته د عمر بن خطاب بچي ځان بولې نو د عمر قاتلین خلکو له پیښه چې داغه قاتلین څوک دي او داغه متحدین څوک دي خدا دې له کسانی ول اخر خپل ځان مالال شکل حلال کې نو په دې مقام کې عمر رضی الله عنه درې ورځې پورې ژوند دیو عبدالرحمن بن عوف هغه موضوع کې مختصر وې دا شکل راوسو راغه عجیب مسلې ورته شروع شو ملګرو د خوانه نو چا ویل دا جوړیږي او چا ویل دا نه جوړیږي بعضی ملګرو وی دا جوړیږي وی وجه دا چې الله رب العزت به صحتمن کې څنګه خبره وکړي تر درې ورځې پورې دا ژوند دی بعضی وی دا ځکه نه جوړیږي چې کله شو دو عمر رضی الله عنه خوړل هغه هم د زخم نه واته به ورته نبی زور تر راوړی نبی چې کله راوړ چې هغه ور خوړل هغه هم تی واته نو عمر رضی الله عنه حالات معلوم کې جسمان او اخره حالات عبد الله بن عباس وی تعال دل تراشه ستانه پښتنه دا کوم چې دازه چوالم هغه سترګونه وخ کې به دې ورته ویل چې امیر المؤمنین فیروز ابو لؤلؤ تو والي وې دي ظالم سره خو ما د انصاف په سره کړو ته سره ما څومره بد خو مينو وکړي ما خو ویلو چې زب مغیره دا خبر کوم چې سره کړو یا کوا خو به ویلي الحمدلله ټول صفاتونه د کمال هغه الله لدی چې زما د وینې دی مسلمان په لاس باندې وینسته تر څو پر زما د وینې د وجنه مسلمان جهنم لاړ نشي څومره عجیب انسان اوچت همت والا سړی او به ویلي عبد الله بن عمر له لاړ شه عائشه رضی الله عنها وایا چې د رسول الله په خوا کې ابو بکر خک دی او د یو قبر ځای تشتري د دوه قبرونو چې کزه شرط شهید شم عمر شم چې ما د رسول الله په خوا کې دفن کې ذکر پیغمبر سره ډیر انتهاجه تمینه و وی چې کله عبد الله بن عمر لاړو د عائشه رضی الله عنها قرانو اغله دا خبره وکړه په دې وخت کې عائشه رضی الله عنها ژړل ځکه ټول امت مسلمه پریشان و دومره تاوان مسلمانان لوګره چې په تاریخ کې دومره رسیدل نه و د ابوبکر او د قشان رسول الله د وفات نه وروسته هغه ورته ویلي و ما خدای ځان له خوښ کړو چې زبر پیغمبر علی السلام په خوا کې دفن کېږم خو چې سیدنا و امام عمر بن الخطاب دا مطالبه کړی دا په دواړو سترګو بالکل دا ځای ورته ما ور کړی اثار وکي اثار بالقرب ثواب دبل اجر ورته ور کړی
او عائشہ دا خبرم کړه ډیر عاجزه کزوا وې زه غواړم چې په بار د جنت البقیع کې دفن شمه نه د رسول الله په خوا کې ځکه خلک به اسما صفاتونه کوي چې عائشہ هغه مر بختوره کړه چې هغه د رسول الله په خوا کې دفن دو پلان ځکه وې چې کله عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قال راتللو نو عمر رضی الله عنه ترانیخ شو په زیاد دی باندې چې عبد الله ابن عمر بل خبرو کې ورته چې یا بني یا اسما بچیا ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها تعالی ویلي هغه ورته ویل چې امیر المؤمنین یا ابي اسما پلارا عائشہ رضی الله عنها سلام نورسته ویلي چې بالکل د محمد رسول الله په خوا کې ته دفن شي وی ویلي الحمدلله ډیر انتهي عمر رضی الله عنه زیات خوشاله ابن قیم سے فرمای لس قسمه جړه دی د خوشحالي عمر په خپل زخم باندې په خپل تکلیف باندې نه دی بلکې دغه مسله وسره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ورته خپل راتل دا پروتو کټ کی تسلین ورکولي عثمان ورته راغ ورته چې امیر المؤمنین ته ګور د پیغمبر ملګری ته پیغمبر سخري ته مجاهدي ته مهاجري ته امیر المؤمنین تا په ډیرو غزواتو کې برخه اخیسته او تان الله راضي دي تان رسول الله راضي وو ستان ابو بکر راضي وو او چې وځ د دنیا نظیم په دې حال چې مؤمنان ټول ته ناراضي دي دا خبره چې کله ورته وکړه عمر بن الخطاب ویل ذلك فضل الله دا خدای الله فضل زما شخصي کمال نو وی خپه ولي وی خپه په دې بنیاد باندې کده رب العالمین مخ له ودرې کوم الله رب العزت ما سره کوم معاملې کوي دویم خپه په خپل رعیت باندې قسمه قسم فتنې دوله متوجي دي کزه دې سره لارشم د اسلام دشمنان به دا په کوم جالونو کې راګيري اغه ځوان مشر هغه روان شو عمر بن الخطاب چې هغه به نظر ورغنو ایستره هغه پنځه کتبه ودل تراشلورا ابن اخي وراره چې کله راغی ودا پنځه دی اوچته کې څنګه په دې الله راضي کیږي او سره پرتو قرباني پاکيږي ځکه پنځه کته کول دا ډیره لوی ګناه ده رسول الله فرمایي چې کوم سړی پنځه کته ساتي الله به ور لبوسي مجمع زوائد پنځم جلی وصل 25 نمبر صفحات حدیث مشکات کې دا روایت ده رسول الله صلی الله علیه و چې هغه پنځه کته ساتلی وی او دست مات شو منځم سره راوګرځوا دا دومره سخته ګناه ده قرطبی لیکلی دي دا هغه ظالم متکبر په باره کې چې قارون دی یوي کمیسو یوي پرتګو یوي صادرو چې دا وسمږي استعمالو خو چون کې پنځه کته وي نو اېدی وجنه الله رب عزت پر اسمه کمان نه سو وسم پر اسمه کې لاندې روان دي پروت دی دا کوم انسانان چې دا وایي چې رمنګ د کبر د وجنه نه کته کو اسی دغه متکبر دی هغه پنځه چې کړی عبد الله ابن عباس خو راغی ابن عباس چې خو راغی دا غلامان د دوی و عمر بن خطاب سره خوشتبي وکړ ویشنا تعالی مو ویل دا غلامان د کیږي نه پریدو دا دار خلافت دی ویسه تاسو پری خدای اخر زم قرباني وعالم خوشتبي سره وکړه هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین ته موږ له امر کومندو کا چې دا څومره غلامان په مدینه منوره کې دي ټول سرونه زوامه سرونه لوسو هغه ورته ویل چې نه وجدا د ودا منځونه کوي او څوک چې منځ کوي موږ له دا امر نشته چې موږ دا سره قلم کو دا باندې قتل وجل کیږي هغه مرتعجبه توشیح وکړ نور هغه لاړو علي بن ابي طالب راغی علي بن ابي طالب چې راغی مخه ورته ودرو دوی ویل شي یا خلیفہ یا امیر المؤمنین زما د رب العالمین باندې قسم چې په دې ټول انسانانو کې زما تاسو سره ډیره مینه ده په دې ټول انسانانو کې او زما د الله باندې قسم چې دومره عمل کم تا کړی چې په ورځ قیامت د الله سره مخامخ کېږم او دا عمل الله مال راکې وې د زما لپاره بس دی او ورته ویل زیره والا تبر محمد رسول الله د ابو بکر سره راوچتېږي ستارو په دغه خو ورځي به وجه دا رسول الله بچ کله ما کتون د سی ویلې فعلت انا وابو بکر دا کار ما وکي زو ابو بکر او عمر خرجت انا ابو بکر وعمر وزوت ابو بکر وعمر ما سره دخلت انا ابو بکر وعمر وزه داخل شوم زه ابو بکر وعمر نو د دې درې څلور پنځه یو شریک ذکر کېدل نه دا خبره ما معلومه کړه چې په ورځ قیامت رب العالمین ته د دې شری په سب کې ودرې او ته جنتی او د اتفاقی فیصله ده چې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه جنتی دی بلکې اسمه وسوس دریم جنتی ده اول رسول الله دی دغه ورسه به ابو بکر صدیق دی دریم جنتی مشر اسمه وسوس دی هغه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دی رضی الله تعالی عنه الله تعالی وې د دې ملګرو ویلي چې درې ورځې کې دنه نشپک کسان انتخاب کړ مشوره وکړي امیر وټاکي یو په دې مشورې شورا کې عبد الله ابن عمر داخل کې دا غره خوشالۍ ده پاره عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب طلحه ابن ابي عبيد الله سعد ابن ابي وقاص زبير ابن عوام او په دې شپږ کسانو باندې دوه کسان څوکیداران کړه ابو طلحه او دقشان مقداد رضی الله تعالی عنه و زرزر د دروځ کې مشوره راوکي یو امیر وټاکي که شهید شم هغه بس تاسو اميري و چډيره کړه زبير ابن عوام
طلحه ابن عبید الله سعد بن ابي وقاص ویل وسمنګ ټول مشری تعالی اختیار هم درکې تا چې څوک وټاکو هغه ویل عبدالرحمن صاحب لا وزما اختیار تعالی درکې عبدالرحمن صاحب علي صاحب جدا کې ورته ویل یا علي کچیرته ته امیر شو ګوره په خپل ماتحت باندې شفقت کوي او کته مامور شي د امیر اطاعت وکي هغه ورته بالراس والعين بسر سره بیلان عثمان رضی الله عنه جدا کې وکته مامور شو ګوره د امیر خبره به مني او کامر شي شفقت وکي څومره وکړ خلک د عربان متصل سره نه انتخابي چې جنگ جګړه ته جوړ نشي هغه دواړو سره دا منل وکړه وې شکل را ودرېدل نو عثمان بن عفان چې ارفع يدك لاس دې روچت کا لاس پلاس کو ورکه وی ویل چې تاسو من امیر شي بیعت من سره وکي علي شبه سره بیعت وکي سعد بن ابي وقاص وکي زبير بن عوام وکي طلحه ابن عبید الله وکي ابو طلحه وکي مقداد وکي ټول مجاهدین ملګرو بیعت وکي خلیفہ شو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې دا کله خلیفہ شو د عمر رضی الله عنه تکلیف سخت عجیب وشیتونه وکړه ملګرو لوی د انصار لحاظ بساتای د مهاجر لحاظ بساتای د الله لحاظ بساتای د بندگانو لحاظ بساتای د صحابو لحاظ بساتای ظلمونه بنه کوي چې په کوم ځای کې چې ظلم شروع کړي دا قوم الله برباد کړي دي او په دې کې کیفیت باندې دا وصیت کولو چې ګر چاپیرتی او سوال مجاهدین ناس دي او د اثر مبارک چې د عبد الله ابن عمر پرې ورون باندې خودلې دي د خپل بچی له متوجه شو ابن عمر هغه ویل وی بچو زما د اثر په دې اسمه باندې کېده وی پلار دا ولي وی عمر چې د وسط امیر المؤمنین د لقب نه لړ کېږي دی او عادي سره جوړیږي هغه ایستدار وخت شو په دې اسمه کې ورته کې خو عباس رضی الله عنه متوجه شو عباس خلک تاسو دوکا کړه چې ته خسړې او تو چت سړې ته قیمتي سړې دوه رکعات مونږ دې کړو jihad دې کړو نو هغه چې بالکل کارم داما کړی دی خو قسم په الله کچیرته د الله د خو نظم خپل کړو شم زم تبا شم او زما د امورم تبا شو او به ویلې ارمان که دومره سترز ما سره ویل کدا اسمکا او رب العالمین د عذاب نه بچ کړي په ورځ قیامت ما بد الله لور کړي وي خو بچ کېږم د الله په فضل باندې امدا عادي خبرې ملګرو سره کولی چې په دې وخت کې د سیدنا او امامنا عمر بن الخطاب د رحم مبارک والو ته د الله په طرف باندې روان شو صاحب رضی الله عنه ویل دا درو چې تمنځونه کوس ما پسې د کشر ملګریو عمر رضی الله عنه سره شو یو خدای دی وجنه چې د ملګری دی دویم دا کشر ملګری دی که زمو شر ملګری دی منزل انتخاب کم نو خلک بده شي ګمان کوي چې ولدا امیر شي چې کله دا شهید شو د کفن مسله او د غسل مسله برابر کړه ځکه درې ورځې پورې دا ژوندې خبرې کړې وي عام چې کله سړی متصل شهید شي نو به هغه باندې جنازه مستحب ده او کفن ماغله نشته سعید ابن زید عبد الله ابن عمر صہیب رضی الله عنه دوی ورته مخامخ شو د غسل او د جنازې او د مسله ور باندې برابر کړه او جنازه چور باندې وکړه په دې مقام کې صہیب رضی الله عنه چې کله وفات کیږي ابن عمر لوي چې ابن عمر شکل زمور شم عائشه خو ورشه ورته د سیمو وای چې امیر المؤمنین ورته چې عمر بن الخطاب وفات شوی دی سړي خیال له رسول الله په خوا کې ورته ځای ورکړي کني ورکړي ځکه زه سعادي سړی شم هغه به بیا ورغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبر د جمعه د کی طرف لدی طرف کوټه را په دې کوټه کې دا د پنځوي به د نامه بدن نه هغه خو ابو بکر داغه د نامه بدن نه ایست به عمر رضی الله عنه چې د پندې په دې کیفیت دا کوټه به بند را اېدنه به بل دیوال دی دغه نه به بل دیوال اوس کې فکر مې په اکثر جنگلو تصویرانو کې چې تاسو ګورئ یو درې سوري پکې دي وې دا یو د رسول الله صلی الله علیه یو د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه قبرونه دا غلط دروغ وای ځکه د دې او د هغه په مابین کې څلور دیوالونه دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او چې امام دی هغه لري لیدلې هغه د سفیان الثمار نه نقل کړي د خپل استاد نه تابعینا وې د رسول الله د قبر شي وړي کې غونې قبرونه دي درې واړو سره خاور باندې پرتره او واړو ونه کرتکانی په دې کیفیت ودا چې کله الته دبن کړي شو نو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې مخکې وزارتم دې کوټې لا د عمر رضی الله عنه حیا کولا و ایسه به زراتم نه خوش کله براتم د جامع به مبزن راته وکړي بعض خلک دلته استدلال کوي ګوره مړي اوري او مړي لیدل کوي بعض ظالمان لا د سیم لیکي چې دا کزو نور معلومه دي چمشنه چې هغه ور باندې کینې نو چې مرغۍ نارینه زنانه معلومه نه به کزو ورته کومل ته حرام دي ځکه دا معلومه نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقه داغه په فقه کې دا راغلي وې څوک چې د خبره کوي چې د جمعې پښپا د دوشنبه پښپا دې بزرګانو ارواح راځي او دې بلې باندې ناس او دې خلکو حالات معلومه وي دا سره په قران کریم باندې کافر دي لیکن د عائشہ رضی الله عنها حیا ډیره وشتوا ډیره حیا نه کزوا د ارچنه حیا کوله حتی تر دې باز انسانم ګور دی حیوان نه حیا کوي د عائشہ حیا له اشاره ده نور مړی هغه نه قتل کولې شي نه بل مسله هغه دې نور لاړل برزخ کې ژوند دی او برزخ کې دغه حالات وې چې دا مسله کله کړله
په دې کیفیت برابر کې نو بعد دغه نه به دا چې کوټه کې د پنکیږي ولی بار نه د پنکیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر ودا د دی وجنا اهل علم فرمایي چې دا د توحید امام دی کچیر ته بار د پنکړي شنه خلک به دغه قبر نه یو معبد به جوړ کی هغه د توحید امام چې راغلیو چې د الله پزما کمنه د یو الله بندگی هیڅ په خپل کو پر شرک به شروع شي ځکه محفوظ دی هغه قبر پکار دی په دې ځکه به دا د پنکړي او په دې ځکه دا مسله وایي ورته برابر کړی شي ځکه د امام د توحید شان سره دا مناسبه او ابو بکر او عمر څخه سره خوا کې دفن شو رسول الله ورځ دواړو منځ کې روان وی ویلي وی قسم په الله لکه څنګه چې دا و شریک رواني ورځ باندې چې الله مخله شریک به اوچتي ګما نو اېدینه دا خبره معلومیږي چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دا دواړه به رسول الله په خوا کې دفن شي چې کله جنازه په وشوا صہیب رضی الله عنه په جنازه وکړه معاویه رضی الله عنه ویلي قسم په الله ابو بکر له دنیا نه راغلی هغه ته مخ اړولې لیکن عمر ابن الخطاب له دنیا راغلی د ته مخ واړو دا د عمر ابن الخطاب کمال دی چې دنیا دې مخ لړا شو ځان ته بچ عبد الله ابن مسعود ویلي کله ټول دنیا علم سره راوالي په یو تلک ترازو کې واچولې شي طرف کې او د عمر ابن الخطاب علم په دې بل کې واچولې شي وې په دې مقام کې د عمر د علم ورمانه درون شي شيغان روافض او عمر جاهل نعوذ بالله من ذلك شیخ الاسلام ابن تیمیه په منهاج السنه کې ورته جوابونه کړی دي چې څومره سوالات شوي دي د عمر رضی الله عنه په تعویل خپلې او به ویلي و چې کله عمر ابن الخطاب د دنیا نه لاړو نه هیڅ علم ځان سره ویوړو نه هیڅ عبد الله بن عمر د اسنه پښتنه وکړه چې د عمر رضی الله عنه غلام وزمار پلار څه حالو وی ورځ د مصر نه وسړی راغی عمر رضی الله عنه حاضر نو د شي ګمانو کو چې چرته بودینو وېدارو ته ورته ویل کده ورځ خوب کومه د ملګرو حق طلب کیږي او کده شپې خوب کوم د خپل حق مې طلب کیږي عمر چر خوبونه کوي ابن عمر سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نورستا یو عجیب انسان په انسانانو کې هغه ما پلار عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن یمان فرمایي وی قسم په الله چې د عمر مثال په شان دی بل ایثار او قلاو چې کله دا ژوند دی او خلک په اسلام کې ډلې داخلي دي خو چې کله دا شهید شوز باندې وته حالات راشي په کوم لار باندې عمر ابن الخطاب روانو شیطان په غلار نتلو پړ مخې بدا پروتو رسول الله فرمایي وکزمان ورسه شل دبل نبی وی لکان عمر دا عمر وی عجیب انسان عالم انسان مجاهد انسان سیاسی انسان زاهد انسان متقی انسان اوچت قیمتي سړی عائشہ رضی الله عنها څنګه ویلي چې په کوم مجلس کې د عمر ابن الخطاب او د محمد رسول الله تذکرونه شي وې دې مجلس کې بل سره خیرم نه نو اېدینه دا معلومه شي چې عمر رضی الله عنه جنتی دی دا غسر یوسف مینه کې هغه جنتی دی او دا غسر مینه د عبادتونو ده الله رب العزت د عمر ابن الخطاب شهادتم قبول کی او الله دې ناراضي شي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین